پټو سره خوا کې یو غټه اونه وه، هغې کې مرغۍ ځان له جاله جوړه کړې وه. دا مرغۍ چې به اوږې شوه نو دا به پټو ته لاړه او هلته نه به یې دانې وخوړې. دې کال مرغۍ جاله کې 4 اګې اچولې وې. دا مرغۍ چې به اوږې شوه نو دا به پټو ته کوز شوه او هلته نه به یې دانې وخوړې. بیا به واپس راغله او په اګو به کېناسته او لږې ورځې پس اګو نه بچي راووتو. هغه بچو خوراک دپاره به دا مرغۍ بیا پټو ته کوزېده، هلته نه به یې دانې راوړې او دوی له به یې خوله کې ورکولې. دې زمیندار چې دا مرغۍ ولیده نو دی ډېر زیات غوسه و او مرغۍ دپاره یې څه ترکیب سوچ کولو. یا مرغۍ زه پوره کال محنت وکړم چې زما فصل ډېر ښکلی روخیږي، ورته راشي نو ته دا ټول فصل ماله خراب کړې. ستا دا کیسه خو به ختمولو غواړي، ته خو به ماله دا ټول فصل تباه کړې. زمیندار دغه سوچونه کوي او هلته نه روان شي چې دې مرغۍ سره زه اخر څه وکړم چې دا دلته نه منې شي. یو ورځ زمیندار پنجره کې دانې کېدي او دا مرغۍ دانو پسې هغه پنجرې ته وردننه شي. دې ته مرغۍ جال کې ګیره کوي او کلي نه ښار طرف ته روان شي او دا مرغۍ په ټوله لار فریاد کوي، ما پرېږده زما بچي وږي دي، ما پرېږده زما بچي وږي دي، ما پرېږده زما بچي وږي دي. دې په مرغۍ اډو ترس نه کوي او لرې بوځي. په لاره دته د کلي یو دوکاندار میلاو شي نو هغه چې دې مرغۍ ته وګوري هغه په دې ډېر زیات خفه شي او هغه زمیندار ته وایي، زمیندار وروره دا مرغۍ پرېږده، د دې بدله کې به زه تاله خپل دوکان نه نوي بوټان درکړم. زمیندار چې څنګه د ده خبره واوري نه، زما او د دې مرغۍ فیصله به اوس بادشاه سلامت کوي. اور دې هلته نه روان شي. دغه شان په لاره دته یو بل سړی میلاو شي، هغه چې دې مرغۍ ته وګوري هغه هم په دې باندې ډېر زیات خفه شي. زمیندار وروره دا مرغۍ پرېږده، د دې خو به واړه بچي وي، ستا خو به هم کور کې بچي که نه، د دې بدله کې به خیر دی زه تاله 2 کیلو ګړه درکړم، خو دا مرغۍ ازاده که. زمیندار ورته په جواب کې وایي، نه، زما او د مرغۍ فیصله به صرف بادشاه سلامت په خپل دربار کې کوي. زمیندار چې دا خبرو کې نو دې هلته نه روان شي او اخر دې ښار ته ورسي. زمیندار د بادشاه دربار ته لاړ شي او هلته ودرېږي او د خپلې باري انتظار شروع کړي چې د ده باري راشي نو بادشاه ورته وایي چې خپله کیسه راته واوروه. زمیندار بادشاه سلامت خپل اډوله کیسه واوري. بادشاه سلامت چې څنګه د زمیندار کیسه واوري نو هغه خپل وزیر له حکم ورکړي دې زمیندار له 500 اشرفیانې ورکوي او دا مرغۍ ازاده کوي. زمیندار د بادشاه دې فیصلې نه بالکل راضي نه وي. بادشاه بیا خپل وزیر له حکم ورکړي چې د له ورسره یو بوجۍ غنم هم ورکوي او دا مرغۍ زره تر زره ازاده کوي. زمیندار په دې خبره هم راضي نه وي. بادشاه سلامت ته ماله صرف انصاف راکا. بادشاه سلامت له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه خپل عقلمند وزیر ته آواز وکړي. وزیر چې څنګه دربار کې حاضر شي نو بادشاه سلامت ورته غوږ کې پټ څه خبره وکړي. دا وزیر د زمیندار ته نیغ ګوري او اخر ورته وایي، ته څومره لالچي انسان یې، مرغۍ خو ستا پټونه غلا نه کوي، هغه خو تا سره ډېر زیات ښه کوي، ستا پټو کې چې څومره هم خراب چینچې دي هغه دا مرغۍ راشي او دا یې وخوري، او دغه شان ستا پټی چې دی نو هغه صفا سوتره دی. تا له خو په کار دا ده چې ته د دې مرغۍ شکریا ادا کړې، دې مرغۍ خو تا سره ډېر زیات ښه کړي دي. بادشاه سلامت اوس دا حکم کړی دی چې تا به مونږ 1 هفتې دپاره جیل کې بند کړو او دا مرغۍ زره تر زره ازاده کوي. نو ښکلي ماشومانو، لالچ ډېر خراب څیز دی. کله هم د ډېر څیز لالچ مه کوئ. لالچي زمیندار اخره کې د خپل لالچ د وجې نه ونښلېږي. دې لالچي کسان په جیل کې بند کړي او مرغۍ ازاده کړي.